ضرور محترم تپوس کړي تقلید باره کې د علماء اقوال بیان کا تقلید باره کې د علماء ډېر اقوال دي یو قول اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دي چې لا یقلد الا غبی او عصبی تقلید نه کوي مگر څوک کوي غبی انسان کوي او نه متعصب انسان هغه تقلید کوي تقلید د علماء او د عقلمندو خلکو کار نه دی ابن عابدین پر اسم مفتی اول جلد صفحه نمبر 32 کې دا خبره ذکر کړې ده ضرور محترم تپوس کړي تقلید باره کې د علماء اقوال بیان کا تقلید باره کې د علماء ډېر اقوال دي یو قول اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دي چې لا یقلد الا غبی او عصبی تقلید نه کوي مگر څوک کوي غبی انسان کوي او نه متعصب انسان هغه تقلید کوي تقلید د علماء او د عقلمندو خلکو کار نه دی ابن عابدین پر اسم مفتی اول جلد صفحه نمبر 32 کې دا خبره ذکر کړې ده قرآن حدیث آواز پو آوازونو کی اوچات مذہب زمون اسلام پو مذہبونو کی اوچات قرآن حدیث آواز پو آوازونو کی اوچات مذہب زمون اسلام پو مذہبونو کی اوچات